زه چې یوه میاشت د خپلو غواګانو دانه بنده کم خالي هغه ورکمه شنه و سپین واښه او دغه د دانې پیسې جمع کم د پاکستان ټوله قرضه پې خلاصېږي پوهېږې 1 لک روپۍ 6 لکه پاکستانۍ روپۍ کېږي نو غواګانې چې ساتلي خوراک خو ورکي اوس هغه نیسان په چا باندې اړې نو خو د خپل شوق نه ساتلي نو خوراک به نه ورکي تاسو خو ولاکه خوراک ورکوئ ما بیا دې مړ ویلې زه مړ یم زه خیر بیا به وګورو چې ته مقابله کړو خوراک هغه چې څوک یې ښه خوراک مړ مه پوه شو زه ته موږ افغانان ټول ور د اروپا کې د امریکا کې دا ټول خلک چې لاړ شي په برګرو ګزاره کوي په خدای هلته هم د موږ افغانۍ چې وګورې داسې ودرېږي خصابۍ ته وایي دا پتون وتله او تاسو ولاکه د چرګ پتون تللی شئ د سخي پتون خبر ارته کړم خو د روغ راخلي پنجابیانو متعلق چې څه وایي وایه خو خوراک زموږ پښتنو نه تاسو زده کړه زموږ پښتونخوا والو نه دا خبره مکله ته لګیا چې موږ ته هغه کېچ ده موږ نه هم چا زده کړه شینواري کبابونه تاسو خو به هغه جوار به خوړل جواري به خوړل او ساګه بیلچا کې به مروره ګله نوکرۍ ته به چې تللی په ناشته مو نه پیژانده پاکستان کې هم ناشته وپیژانده اوږه مالګه او مرچکۍ ټول کابل اوس څوک ناشته نه کوي یار هغه ناشته دی بیخو باسې چوله څه ناشته ده والا چې د سنډاپ ښه نه وي که زه بیخي ناشته ورته ووایم ته څه اوتې باوتې وایه پوه شوې موږ خو چې غار کړو په دغه غار کړو دوبۍ کې تا خوراکونه ونه لیدل چې افغانانو په ما کوه ظالمه ودې نه لیدل ستا ویډیوګانې مو کتلې په تا به څوک خوراکو کې ولاکه در باندې ولاکه قسم د که د بطخې پښه په چا باندې وخورې او ما ته بسته ګډان راوړه دا افغانانو که نه بل څوک نه او سټ دې مات شه خو ما خو عملي تا ته ښودلی ما خو یو ورځ ونه لیدې ریوند ته تللی وای دا هغه دا چولي دي او دغه روټۍ ده او بس داسې کوږ وږ پکې روان یم سړی زه والا د میاشتې 3 لکه افغانۍ تنها غواګانو ته دانه راوړم دا جوار وربش او غنم او دا شیونه دا لبلبو ټیپر تاسو ټیپر ګوره 20 روپو ټیپر راخلی د 20 روپو غوښه هغه بیا پخه کې په 20 کسانو خورئ 3 لکه روپۍ تنها زه غواګانو ته دانه اخلم دانه پوهېږې جنرال صاحب غواګانو هغه کې فرقي ناشته مو نه پېژانده ترخې چای مو څښلې خبرې ته غوږ شه زه چې یوه میاشت د خپلو غواګانو دانه بنده کم خالي هغه ورکمه شنه و سپین واښه او دغه د دانې پیسې جمع کم د پاکستان ټوله قرضه پې خلاصېږي پوهېږې 1 لک روپۍ 6 لکه پاکستانۍ روپۍ کېږي نو غواګانې چې ساتلي خوراک خو ورکي اوس هغه نیسان په چا باندې اړې نو خو د خپل شوق نه ساتلي نو خوراک به نه ورکي تاسو خو ولاکه خوراک ورکوئ ما لیدلي په وچو بوسو تم درولي نو موږ غواګانې لکه چې هغه خوري تیږې خوري خبرې ته خو غوږ شه که نه امیر صاحب چالاکي مه کوه که نه ګوره زه چې یو کال غواګانو ته دانه ور نه کم 36 لاک روپۍ د تاسو په اصطلاح باندې کېږي که نه 36 لکه ته وایي 36 لکه دا 36 لکه چې کارکولیټر پسې راولو دا پاکستانیو پیسو ته واوړې قسم ده د انسې پکې ختمې شي قرضه مو خلاصه ده زه څه درته وایم خاندې تاسو روپو کې څه زور ده پوه شولې موږ باندې چې د ظالمان حکومت دومره پیسې شتوخي دومره خو زرداري هغه اسیان ساتلي دي خو ظالمان دي دومره خواغله خوراک ورکې د ورځې ښه څوک زرداری دا څوک ده دا صدر د پاکستان ته زرداری ماته مخکې ته زرداری ماته مخکې مکو هغه اسانو ته څه شی ورکوي اسیانو ته څومره خوراک هغه ورکوي دا ستا د غواګانو یو کال خرچه هغه یو ورځې څه شی ورکوي ولکه خبر ما کتل او ډیر خوراک ورکوي ډیر خرچه روانه خبره خو ما درته ویل چې خبره مه کوه ته خپل زرداری عادي د مونږ دوستم نه د مونږ دوستم تاسو کاجو یو دانه چې وخورئ 3 ورځې د سپېږمې اسمان ته نیولې چې کاجو خوري هغه به اسانو ته د ورځې یو من کاجو ورکوه یو من دوستم پیژنه دوغمره ساره چې د لکه د غویي غونده
هر اسې 2 لکه 3 لکه ډالر قیمت وسم ولاړ دي. زه تللی د دوستم کور ته 50 ټریلې صرف کاجو بادام د هغه اسانو تشکړي په ګودام کې پراته وو. هغه د اسانو وخت د اس به چې پسکۍ واچو خوشبويي به تتلله. او د تاسو خدایم بیخ شین که ما خو تا ته مخکې وي ستاسو سپږي نوم هم ګلبانو وي. ستاسو سپږي نوم هم ګلبانو دی. ښه ته غلطې خبرې کوې که نه امیر صاحب. ګوره هر چا سره کښېنې مونږ سره نه قسم خدای پوهېږې اوچاتې نه ولم امیر صاحب. ته ما ته اټم مخکې کې هغه هم سیلاب وړی. امیر صاحب تا یو ورځ ما ته وویل چې تاسو ډیم ده او دا او هغه مونږ سره جګړه نه شي کوی دا نه شي کوی. قسم مې دې په خدای چې واسکټ مو درته سرچپه واغوسته لکه الټه. واسکټ خو پېژنې دا جیبونه بار طرف ته دا چې دا جیبونه دننه خواته شي الټا مو واغوسته صرف په دې کونړ باندې نه دلته هم درته ډیم جوړ کړ. ډیم پوهېږې دا په 10 کالو کې لا دا ډیم د اوبو نه ډک شي او لاندې داسې یو وړوکی غوندې موټر بم ورته ودرې چې څنګه هم د سره اخوا داخوا شو بس هغه ګاډي له ډاز ورکه دا ټول نفوس دی نه دا به د اوبو د پاسه داسې رواني. جنرال صاحب دی اوبو ما تاسو ډېر شوي دا معاهده شوې په دې اوبو تاسو ډېر نه جوړولی. معاهدې نه خبرې معاهده شوې ده ځان په دې غلطه. خو ما درته ویلې خو هغه معاهده چې کومه شوې ده هغه هم د اوبو لاندې معاهده خو انسانانو سره شي ژوندی سره چې زه ډیم در پسې خوشې کم او ته د اوبو د پاسه روان او د ځګونو باندې ټوپونه وې نه معاهده به بیا چیرته بیا به ته یې چیرته چې ته ما نه تپوس وکړې چې تا خو ما سره معاهده کړې ده مړه 100 وارې دې ما ته مړ وویله بیا درته وایم مړه. ته دا مې هم در پسې راځي. وزارت له لاړ شه که نه د اوبو وزارت کې ستاسو معاهده به پرته وي. ته یې پوښتنه وکړه ځه که زار ته ګپ ولمه تا ته به معلومات وشي. کوم وزارت کې مونږ ډېر داسې معاهدې آب و برق اشرف غني له امریکانو سره معاهده کړې وه که نه چې تاسو ودرېږه دا به آب و برق وزارت کې مونږ معاهدې یو کال ناخوا نه ساتو. اورګه چې تاسو د کرزي وخت غوځي مونږ سره معاهدې نشته که تاسو ساتلي وي. تاسو د کرزي وخت چې کوم وزیر یاره چې دا معاهده ما کړې مې نو معاهده زه په تا ډیم در خوښې کم چې زه ډیم په تا خوښې کم او وروره شهباز شریف د په نواز شریف سپوري او نواز شریف د په بل سپوري او د اوبو د پاسه روانې نو بیا به ته ډېرې چغې چې معاهده بیا خو به ته اوبو وړی نو اوبه خو به بیا جاپان نه راځي ما سره به او مونږ به همدقسې ډیم جوړو 5 ودرېږه 5 موټر بمې به د ډیم لاندې تیار ریډي کوو چې څنګه دی ویلې اټم بس غړم درغلي اوبه بیا د اټم خوښه کوه بس دې دپاره ولاکه جوړو امیر صاحب چې مونږ به بجلي ته واخلو. اوبه خو باید ته خوشې کړي چې کلي تا د اټم بم به ویډیو ګولاندې کوم. دا معاهده کړې ده معاهده شوې ده دغه اوبو معاهده شوې ده معاهده وړاندې تا ووهي نو ته خو ما خبره باندې باور نه وایې چې معاهده څه زه اصلا معاهده منم نه معاهده زه ډېر داسې معاهدې ما کړي دي برابر خیر معاهده چی شته وای چی شه معاهده چا سره ورګه چې زغه تاسو مات کې امیر صاحب دغه وزیر چې و د کرزي وخت هغه غټ مخه وزیر تاسو هغه نه به پښتنه کو برکو آب و برق وزیر مو پوښوي نو ته خدای ست مات کا امیر صاحب هغه ټول مونږ د تیارو په لکه پسې تړلې ټول تلې معاهدې هم ځان سره وړي دي پوه نه معاهده نه زی معاهده اوس به داسې خلکو سره د وزارت معاهده خو وزیر سره شخصي نه کیږي ته چې معاهده وکړې که تاسو لاړم شئ هغه معاهده به برقراري بل کس به فعالي او جنرال صاحب نه د سره منی وسته څه کی وای چې نه منی دا خو بیا زورور دی نو زور خو او کنه آفرین دا خبره دی صحیح ده فدا محمد ته امیر صاحب د تاسو دا پیور ته ولې خو بیا امیر صاحب امیر صاحب تاسو د کابلی سکونو زور نه ده معلوم چې کله ته او دوه د پیچلي سکونه په 60 خوري کابلی بیا ولاکه وښتا معاهده کړی ده
بس ته به وایې چې ته څه وایې هغه صحیح جنرال صاحب یه خبر مور جذباتونه بند نشي 2% چارج پکې پاتې ده موبایل چارجر هم چا وړی ده 2% پاتې ده تاسو خپل غپ لګوئ مړه شیخ ته خو بس دغه کیسې راکړي بس شیخ پارشي کې دا بس دغه سکاري شیخه خدای دې تا مړ کړي چې نه جنرال صاحب تاسو خبرې کوئ زه لګیا یم چارجر لټوم 1% ورسېده موټر کې چارجر رانه ولئ مړه خو یو خدا ته کولې ټیسلا موبایل نه اخلي لا یو راځي او تا په موبایل کې چارجر نه ورته غټه ورته کېده یو اګریډ ورته کېده غون یا خیر د کامر صاحب هغه شو بیا زه لایف ته درځم بیا زه لایف جوړوم عامر صاحب ګوره ته خو جاپان کې د ما په تا زړه خوږېږي پښتونې بچي به لرې کور به لرې زندګي به لرې مه کوه ګوره خدای دې د کونړ د ډیم له اوبو نه وساته هغه بیا یخیم دي جنرال صاحب او بیا یې مونږ خوشي کوم پوهېږي څه ټیم کې ژمي کې په شکال کې ولاکه رانه ووینې او داسې ټیم کې خوشي کوو چې مونږ داسې په دې ژۍ باندې داسې لږې اوبه راو جپا وهي ټراوټ میان به پکې راځي ټراوټ میان یخ اوبو کې ټراوټ میاني جنرال صاحب دې د شاهین خبره دا به کومې خوا ته وړي جنرال صاحب د انډیا خوا ته هغه کې یو لیک خو به پیرا خوشګړي وړل نسته زه خبر یم هندوستان قسم په خدای په کشمیر کې د دې په خاطر ډیم جوړ کړی چې هر کال د فصلو په وخت په دوی ورخوشي کوي هغوی سره به خبرو وکړو چې 2-3 کاله اوبه مه خوشي کوي له دې خوا به یې مونږ ورخوشي کړو لا خو هغوی دوی په دې منځ کې داسې جقۍ لکه د ځاګ نه ده دغسې به یې نه زه تاسو دواړو کاریان یم تاسو مونږ ته انډیا ولې یادوئ هغه سره مونږ خپلې هغه تاسو یو مونږ نه ولې ملګری چین د تاسې ملګری ده که نه چین مونږ ګاونډي دی انډیا هم ګاونډي تاسو انډیا خو تاسو ګاونډي نه ته څه له یادې تاسو سره څه کار دی مونږ سره ګاونډي مونږ په بحر کې سره شریک یو کم بحر کې نه یو شکم نه شریک ګوادر از مونږ خاوره ده ګوادر تاسو خاوره ده ګوادر خاوره ده د عمان هغه سلطان کابوس نه په 1908 کابوس پرېږده چې مونږ درته ویلې زمونږ خاوره ده بس ته خالي یاس وایه نو چې وایه کابلای څوک به یو غرب یاره سلطان کابوس نه په 2 میلیون ډالر په 1958 چې بوس پکې راغی بیا موږ نه منو کابوس مابوس دې پرېږده دا د مسقط والا هغه باچا او سلطان کابوس نوم یو بس پرېږده لوی افغانستان نقشه ته وګوره هغه د پته ته لګېږي جنرال صاحب دا اوبه څوک پې ورخوشي کوو دته خو لږ معلومات ورکړه چې دی بیا جاپان ته فامیل نه فامیل دې بوځي ولا د ما په تاسو زړه خوږي بالخصوص د پښتنو باندې مخکې نه خپل غام وکړي د مونږ ارادې ولاکه درته ښیي پوه شولې جنرال صاحب تاسو دواړه اول لږ معلومات وکړئ په دغه اوبو باندې معاهده تاسو سره شوې چې دې باندې تاسو یو قسم اکټیویټي معاهده مونږ منو نه داسې نر څوک ده چې دا معاهده په مونږ ومني ما معاهده کړې اوس بدماشي کوم نه منم بیا نه دا څنګه بدماشي نشي کولی داسې بدماشي نشي کولی خپلې اوبه مې دي ورور دا چترال نه خپل نه دا په تالار باندې راتېریږي خپل نه دي چترال نو کم دي تاسو د نیکه خاوره د خو غام زما ده مړه بس بیا خدا سوچ سویزرلند هم استاده او دا غم استاده دا ډنمارک او دا څه استاده نه هغه به بیا روسته خبرې کوو هاي اول د خپل کو بیا به روسا نور سره لګي ما د اندازه لګيږي جنرال صاحب چې ته به اخر دغه شیخ نه به یو کوم مجاهد جوړ کې زه پیګم اخر به دا ډیر د سي ورسته وکړان دي یاره ولا کې پیدای کړي ځه چې د ریوان ډوډۍ خړلې په دې قران کې کدي تاس پیوک دا ریوانډیان دي او دلته هم جنرال صاحب دی بل خبره درته کوم بل خبره دا د ریوان تبلیغان راتلل مخکې په افغانستان تم راتلو اوس خو ډیر ناراضي کې اسلامي نظام د دوی به مونږ ته څه اسلام وخی
بیا د غنی او د کرزي وخت کې براتلل بیا د تورخم نه دی خواته سره وختي او دلته په د لار کې ټانګ خراب شوی دوی تیرېدل داس خبره ده د امریکانو ټانګ خراب شوی راځي چې د کاور کو نو دا دومره د خیرخوا خلک د ثواب په نیت د امریکانو ټانګ ته د کی ورکول ښه بیا د امریکانو یو بل سره چې ته جنگ را سره کی دلته د کی را کی دا څه کیسه ده ابل امریکای ډیر خيار و یاره مونږ خو کوم غازیان لیدلی سي مونږ ته ډاز را کوي هغه بریت لري دا بریت نه لري طبعا به دې کې څه خبري چې سراکته سي بستري تلاشي کړي وي ورور د یک بخار ده قاشق پنجه ده بستره ده چې موزه را شای نو سره جناسه مکو داسه په والا قبل شای دین کې د څو شوبې منار مکه د دین په شوبې نه کوي